زما قدرمن او عزتمند ورونو رب العالمین منګ او تاسو ته د عبادت بهترین سیزنونه مقرر کړی دي موقع مقرر کړی دي چې پاغي کې لږ عبادت معنی به انتها اجر ملاوي یو پاغي کې د عاشورا د ورځې روزه نیول چې عاشورا د محرم لسم ورځ ته ویل کی د دې په وجه باندې الله رب العالمین د یو کال گناهونه معاف کړي امام مسلم رحمه الله روایت نقل کړي د ابو قتاده رضی الله تعالی عنه نه هغه فرمایي چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وشوه د عاشورا د روزې په باره کې نو هغه فرمایلی یکفر السنه الماضیه د عاشورا ورځ روزه نیول د یو کال د ګناهونو کفاره ده د یو کال د ګناهونو رجعون کې د یو کال ګناهونه په معاف کی به رسول الله صلی الله علیه وسلم با لسم د محرم روزه نیوله د عاشورا روزه په ابتدا د اسلام کې فرض و چې کله رمضان المبارک فرض شو نو به نبی سلام فرمایل کده چا خوښ شي او دې نسی او کده چا خوښ شي نه دې نسی هغه ثواب او استحباب باقی دی هغه فرضیت ختم شو نبی سلام صحابه کرامو بلسم د محرم نیوله ورته ویل شو چې دا خو يهود هم نسی او نبی صلوات و سلام به ملګرو ته د يهودو د مخالفت حکم کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل لئن عشت الى قابل لاصومن التاسع کزر روان کال ته پاتې شمنو نهم به اونسم په دې بنیاد باندې د علماء کرامو قول دا دی چې د عاشورا د ورځې روزې سره مستحب ده چې نهمه او لسمه دواړه ونیسي نو په دې طریقه باندې به ته د یهودو سره مخالفت هم راشي او ته په صحیح عمل کوونکې هم جوړ شي او که یوازې لسمه چا ونیوله دا هم د جواز په مرتبه کې ده لکه څنګه چې امام ابن قیم رحمه الله زاد المعاد کې ذکر کړی دي لیکن ثواب د دې ډیر بهتر دی چې سړی نهمه او لسمه دواړه ونیسي